بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، وخت په خیر او ستړي مشئ. د CCNA مکمل کورس ته ښه راغلاست. د ټیکنالوژي یوټیوب چینل دی او د تاسو د CCNA مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسو د ایترنت لین سویچینګ په پارت 1 باندې خبرې کړې وې. نن موږ تاسو په ایترنت لین سویچینګ پارت 2 باندې خبرې کوو. په ډیرو اهم او مهمه او پاتې شوو موضوع باندې خبرې کوو چې په دې کې نور مهم څه دي را سره پاتې چې ډیره مهمه اهم او فانټاستیک موضوع ده. په ډیر ښه شکل مې تاسو ته راټوله کړې ده. نو راځئ را سره پاتې شئ. په دې کې موږ څه لولو. نن درس کې موږ تاسو په دغه موضوعاتو باندې خبر کوو چې ایترنت فریم، میک ادرس ټیبل، آرپ ټیبل، پینګ چې پینګ کمانډ څه دی، همدارنګه په پای کې موږ کویز ولرو. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې څه لولو. ایترنت لین سویچینګ تیر ورځ موږ تاسو په دې باندې بحث کړو چې په دغه لین کې د سویچ او کمپیوټر ترمنځ یا یو کمپیوټر او بل کمپیوټر ترمنځ دغه فریم څه ډول لیکدول کیږي. خو نن موږ تاسو یو څه اندازه نور په دې باندې غږیږو. صحیح ده چې دغه نور څه خصوصیات لري. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې په دې اړه موږ څه لولو. ایترنت فریم عموما پریمبل جمع سی ډي د ایترنت برخه نه ګڼل کیږي، ځکه چې دغه پریمبل او ای سی ډي چې دی دا چې دی په خپل د پریمبل مقابل طرف همغږي کوي، او ای سی ډي چې دغه ته یو د بګینز یا د شروع یو ساين ورکوي چې ک ډیټا راتک شروع صحیح ده. آیا ته تیار یې؟ صحیح ده. نو هغه ورته چې صحیح ده. مطلب د دغه کمیونیکیشن سٹارټ یو ساين یو علامه ورته ورکوي. صحیح ده. نو د دې په ارکیټیکچر کې چې راځي هغه ډیسټینیشن دی، سورس دی او ټایپ دی اف سی اس دی. صحیح ده. نو لامدې امله ایترنت هیډر او ټریلر چې دی دا چې دی د ایترنت فریم په جوړښت کې راځي. صحیح ده. چې دا عموما موږ سره 13 بایټ دي چې ډیسټینیشن، سورس او ټایپ شپږ بایټس او 2 بایټس او اف سی اس موږ سره 4 بایټس دی. صحیح ده. نو دا موږ سره ټول 13 بایټس دی. صحیح ده. خو مینیمم سایز چې د ایترنت د فریم دی دا چې دی موږ سره 4 بایټ دی. که چیرته د دغه هیډر او ټرایلر سره چې 13 بایټس دی پیلوډ یا پیکټ چې دغه منځ کې کوم تاسو وینئ دا ورسره یو ځای کړو، نو د ایترنت فریم مینیمم سایز چې دی هغه 4 بایټ راځي. نو عموما که دغه 4 بایټ څخه دغه 13 د هیډر او ټرایلر سایز کم کړو نو د یوازې د پیکټ سایز پیدا کیږي. صحیح ده. د عموما غون فریم صحیح ده. د عموما غون فریم څخه هیډر او ټریلر د 13 بایټ سایز چې کم کړو نو دیتا به یوازې د پیلوډ یا پیکټ سایز و چې دا موږ سره 40 بایټ دی. نو عموما دغه د پیکټ یا پیلوډ اندازه چې د موږ سره 40 بایټ ده. صحیح ده. اوس پوښتنه دلته راځي که چیرته د یو پیکټ کې د یو پروتوکول اندازه 40 بایټ څخه کم شي. صحیح ده. نو په دې صورت کې به پیډینګ بایټس سره اضافه کیږي. پیډینګ بایټس داسې بایټس دي چې دا موږ سره د پیکټ سټرکچر او د هغې ارکیټیکچر برابروي. په دې کې بیا ځینې د سکیورټي فیچرز دي، نو د دې خاطر باندې بیا پیډینګ بایټس سره اضافه کیږي تر څو د دغه پیکټ دغه سایز او ارکیټیکچر صحیح ده څنګه کړي برابر کړي. نو راځو چې مخکې ځو چې میک ادرس. دلته ما سره د تیر درس په شان باندې یو نیټورک ډیاګرام دی، خو دې کې یو څه مختلف دي. په دې کې ما میک ادرس ریل کارولی دي. صحیح ده. همداراز هلته موږ فاست ایترنت انټرفیس خو دلته موږ سره اوس ګیګا ایترنت دي. صحیح ده. همداراز موږ سره دلته دې ته موږ یو آی پی ادرس اساین کړی دی چې 192.168.0/24/24. صحیح ده. چې پی سی 1 هغه 1 آی پی ادرس، پی سی 2 هغه 2، پی سی 3 هغه 3 او پی سی 4 هغه 192.168.1.4 آی پی ادرس دی. صحیح ده. اوس دغه پی سی 1 میک ادرس چې دی 0c2f.b011.90.00. همداراز د پی سی 2 هغه 0c2f.b084.6200 او همداراز د پی سی 3 هغه چې دی 0c2f.b06a.093 او د پی سی 4 هغه 0c2f.b01e.0a00. دا میک ادرس می درته په ځکه ویل چې په تیر درس کې موږ تاسو د یو آی ځینې مشخصات نو ښودلي. دلته په دې ډیاګرام کې دغه د پی سی 1 کې میک ادرس کې یو آی چې د موږ سره هغه 0c2f.b0. صحیح ده. دا چې د موږ سره دا د دې او یو آی دی چې دا د عموما موږ سره
د دغه د کمپنی ایډنټیفیکیشن کوي، د کمپنی معرفت موږ سره کوي. دا پی سي د دې کمپنی په واسطه جوړ شوی دی. صحیح ده. دا ټولو دغه او یو آی د ټولو هغه څنګه دی سیم دی. که وګورئ د پی سي 2 هغه هم 0C2 if.b0 دی. صحیح ده. د پی سي 3 هغه هم همداسې .b0 د پی سي 4 هغه هم همداسې .b0 دی. صحیح ده. دا ټول سیم ده. دا د دې او یو آی دی چې دا د کمپنی ایډنټیفیکیشن کوي. صحیح ده. همداراز که دا نور ښکته ووینې د دوی ټول هغه مختلف دي چې دا موږ سره د یو ډیوایس ایډنټیفیکیشن کوي. یو ډیوایس موږ ته پیژني. صحیح ده چې دا عموما موږ سره یونیک او هر ډیوایس لپاره دا بیا مختلف وي. صحیح ده. اوس دغه پی سی 1 غواړي له پی سی 3 سره څنګه کړي کمیونیکیشن وکړي. صحیح ده چې دا غواړي له دغه پی سی 3 سره څنګه کمیونیکیشن وکړي. دا په خپل سورس آی پی د دغه 192.168.1 دی او ډیسټینیشن هغه 192.168.1.3 دی. سورس میک ادرس د پی سی 1 هغه څه دی هغه .9d00 دی او ډیسټینیشن میک ادرس اوس نه معلوم. صحیح ده. نو د دې لپاره چې د پی سی 3 ډیسټینیشن میک ادرس پیدا کا، مطلب د پی سی 3 میک ادرس پیدا کا، نو دا څه څخه استفاده کوي؟ ARP څخه یا ادرس ریزولوشن پروتوکول. نو راځو ARP ولو چې ARP څه شی دی یا ادرس ریزولوشن پروتوکول یا سټینډ فار ادرس ریزولوشن پروتوکول. دا موږ سره د آی پی ادرس په ترو باندې میک ادرس پیژني. پی سی 1 د خپل آی پی ادرس په ترو باندې د پی سی 3 میک ادرس پیژني چې دا عموما موږ سره دوه میسج لري چې یو ARP ریکویسټ دی او بل ARP ریپلای دی. ARP ریکویسټ چې دی دا موږ سره براډکاسټ دی. صحیح ده. او دا چې د ټولو هوسټ ته په یو نیټورک کې ټول پی سیز ته څنګه کېږي سینډ کېږي. صحیح ده. خو مهمه خبره دا ده چې دغه براډکاسټ میسج څوک قبول کړي، دغه براډکاسټ ریکویسټ څوک واخلي. صحیح ده. او بل چې د ARP ریپلای دی چې دا یوازې سپیسیفیک معلوم سورس ته لیږدول کېږي. صحیح ده. هغه ته لیږدول کېږي چې د هغې نه ARP ریکویسټ شوی. صحیح ده. هغه هوسټ ته لیږدول کېږي. دلته اوس پی سی 1 غواړي له پی سی 3 سره کمیونیکیشن وکړي او هماغه نیټورک ډیاګرام د آی پی ادرس مو اساین کړی د پی سی 1 آی پی ادرس 1، پی سی 2 غا 2، پی سی 3 غا 3 او پی سی 4 غا 4 دی. صحیح ده. دغه پی سی 1 یو ARP ریکویسټ لیږي چې دغه ARP ریکویسټ کې د سورس آی پی یا پی سی 1 آی پی ده، ډیسټینیشن آی پی یا پی سی 3 آی پی ده چې 192.168.1.3 ده او د سورس میک ادرس چې د موږ سره هغه د پی سی 1 هغه دی. صحیح ده چې .9d00 دی. که دلته وګورو دلته موږ سره ډیسټینیشن میک ادرس if دی. صحیح ده چې دا عموما موږ سره براډکاسټ میک ادرس دی. دا موږ سره د پی سی 3 میک ادرس نه دی. دا چې دی په لین یا لوکل ایریا نیټورک عموما کارول کېږي او براډکاسټ میک ادرس د دې لپاره چې مقابل طرف میک ادرس څنګه کړي ډسکور کړي. صحیح ده. نو دغه پی سی 1 ARP ریکویسټ لیږي چې شته سویچ 1 له د دې لپاره چې پی سی 3 ته څنګه چې ورسیږي. صحیح ده. نو دغه پی سی 3 ته لیږي ARP ریکویسټ دی. صحیح ده. او دغه ARP ریکویسټ عموما له دې نه وروسته چې سویچ 1 ته ورسي دغه ARP ریکویسټ دغه سویچ 1 په خپل میک ادرس ټیبل کې د دغه پی سی 1 ټول انفارمیشن څنګه ځان سره ساتي د دغه ARP ریکویسټ دغه فریم. صحیح ده. او دا براډکاسټ کوي په خپل میک ادرس ټیبل کې سویچ 1 په د پی سی 1 میک ادرس لیږي چې .9d00 او په ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې څنګه ده ان شوی ده. سیده. خو کله چې پی سی 2 ته وګورئ تاسو ووینئ ورسي پی سی 2 دغه ریکویسټ څنګه کېږي ډراپ کوي یا اګنور کوي. صحیح ده. ځکه ورته وایي چې تاسو چې کوم ARP ریکویسټ ما ته لیږلی دی دا ریکویسټ نه قبلوم ځکه چې دغه آی پی ادرس چې تاسو ما ته لیږلی دی د ډیسټینیشن هغه دا 3 دی او زما آی پی ادرس چې دی هغه 2 دی. نو ځکه زه د دې مستحق نه یم. صحیح ده. نو سویچ 2 د اوس دغه ریکویسټ لاړه. دغه په دغه وخت کې سویچ 2 په خپل میک ادرس ټیبل کې د پی سی 1 ټول انفارمیشن څنګه کوي ساتي. پی سی 1 انفارمیشن په دې صورت باندې ساتي چې د پی سی 1 میک ادرس چې دی .9d00 او همدارنګه په ګیګا ایترنیټ 0/3 انټرفیس باندې څنګه شوی دی ان شوی دی. له دې نه وروسته چې سویچ 2 میک ادرس ځان سره وساتل نو دا فلډینګ کوي یا براډکاسټ کوي. پی سی 4 هم دا ځان سره نه ساتي ځکه دا هم وایي چې دغه آی پی ادرس چې دی تاسو ما ته ریکویسټ کړی دی دا هم زما له آی پی ادرس سره مچ نه دی. صحیح ده.
خو دلته پی سي 3 څنګه کوي دغه غوښتنه قبلوي ځکه د دې آی پی ادرس له دې پی سي 3 له آی پی ادرس سره سیم دی مطلب 192.168.1 ډاټ 3 دی نو دلته پی سي 3 وایي چې او زه یم آی پی ادرس دلته زما 3 دی نو زه غواړم نو زه اوس کولی شم چې تاله څنګه کړم زه به تاله دغه خپل میک ادرس درکړم نو کله چې میک ادرس بیرته ورته لیږي نو دې ته بیا آر ریپلی وایي صحیح ده دغه ارپ ریپلی کې تاسو وینئ سورس آی پی ادرس 192.168.1.3 دی چې د پی سي 3 هغه دی د ډیسټینیشن هغه ډاټ 1 دی سورس میک ادرس موږ سره د پی سي 3 هغه سورس میک ادرس موږ سره عموما چې دی هغه د پی سي 3 هغه وګورئ 0c2ef.b011.3900 دی چې دا موږ سره تیشي په واسطه پیدا شه د ادرس ریزولوشن پروتوکول په واسطه د کوم آی پی ادرس په واسطه ډسکور کړو 192.168.1 په واسطه ډاټ 3 په واسطه دا پینګ که صحیح ده له هغې نه وروسته بیا ډیسټینیشن میک ادرس ډاټ 9d00 دی په دغې ارپ ریپلی فریم کې صحیح ده اوس دغه سویچ ته چې دغه ریپلی رااله اوس دا سویچ 2 څه کوي سویچ 2 په خپل میک ادرس ټیبل کې د پی سي 3 دغه ارپ ریپلی چې کوم دغه فریم دی د دغه فریم ټول انفارمیشن ځان سره ساتي او دغه ارپ ریپلی دغه فریم چې دی دې ته نون یونیکاسټ فریم وایي او فارورډ نه دی بلکې دا فارورډ دی بلکې فلډ نه دی ځکه چې دا موږ سره د مقابل طرف څه شی ساتي میک ادرس لري مخکې مې نون یونیکاسټ فریم په اړه تاسو ته معلومات درکړي دي کوشش وکړئ چې تیر درس وګورئ صحیح ده اوس دا ارپ ریپلی ځي سویچ 1 ته او دغه سویچ 1 اوس دې ځای کې هم براډکاسټ نه کوي صحیح ده دلته اوس چیک کوي فارورډینګ کوي او په سویچ 1 په میک ادرس ټیبل کې د پی سي 3 دغه فریم معلومات ځان سره ساتي چې د دې میک ادرس دا دی په دې هغه باندې څنګه شوی ساین ان شوی دی په دغه انټرفیس باندې ان شوی دی او دا بیا لیږي چې شته اوس دلته وګورئ ارپ ټیبل د دې لپاره چې تاسو په خپل کمپیوټر کې ریل ارپ ټیبل وګورئ نو ارپ ډیش ای به ولیکئ په وینډوز میک میکنتاش او لینکس کې نو تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر اړوند میک ادرس ټیبل وګورئ صحیح ده دلته چې تاسو وینئ انټرنیټ ادرس دا عموما موږ سره د آی پی ادرس معنا ورکوي که دغه سکرین شاټ تاسو وګورئ او دې خوا چې تاسو وینئ فزیکل ادرس په سکرین شاټ کې وګورئ تاسو دا موږ سره د میک ادرس معنا ورکوي خو که دلته وګورئ ټایپ سټیټیک دا مطلب دی دا ډیفالټ انټري دا تر اوسه په دې کې کوم فرش نه در سره شوی دا نن چینجیبل دی صحیح ده که دې خوا لاندې وګورئ ټایپ ډاینامیک صحیح ده ټایپ او له هغې نه ښکته ډاینامیک مطلب په دې باندې لرنډ وي ارپ دغه میک ادرس چې دی ډاینامیکلی لرن شوی دی د ادرس ریزولوشن پروتوکول په واسطه که وګورو دلته دا موږ سره انټرنیټ ادرس آی پی ادرس زماغه 192.168.0.1 دی صحیح ده او دا چې دی ما سره په خپله دلته لوکل راوټر دی صحیح ده زما خپل چې دا ما پینګ کړی دی فزیکل ادرس د دغه څه شی دی د دغه دی سی سی او همداسې نور صحیح ده خو دا په دې باندې د ارپ ادرس ریزولوشن پروتوکول اپریشن تر سره شوی دی او ډاینامیکلی څنګه شی لرن شوی دی ایترنیټ لین سویچینګ دلته تاسو دا میګنیفینګ ساين وینئ دا عموما موږ سره د ویر شارک معنا ورکوي که په دې باندې موږ رایټ کلیک وکړو او کیپچر او نو اړونده معلومات به ترلاسه کړو ویر شارک پاک راتلونکي سلاید کې معلومات در کوم اوس د پی سي 1 دلته ما سره دغه سکرین شاټ چې دی دا موږ سره د جینس 3 دی صحیح ده او پی سي 1 غواړي پی سي 3 پینګ کړي په خپل سورس آی پی 192.168.1 ډیسټینیشن ډاټ 3 سورس میک ادرس 9d00 خو ډیسټینیشن میک ادرس نه دی معلوم نو دا چې دی یو براډکاسټ میسیج لیږي صحیح ده چې هغې ته ارپ وایي له هغې نه وروسته د پی سي 3 نه څنګه کېږي یونیکاسټ کېږي او ډیسټینیشن میک ادرس پی سي 1 له څنګه کېږي معلومیږي او د دوی ترمنځ دغه کمیونیکیشن کېږي او دغه د 192.168.1.3 آی پی ادرس په واسطه ما د ډیسټینیشن میک ادرس معلوم کو د کوم پروتوکول په واسطه د ارپ یا ادرس ریزولوشن پروتوکول په واسطه نو راځو اوس همدغه پینګ پاک لغږیږو چې پینګ څه شی دی صحیح ده پینګ یوه شبکې وسیله ده چې د لاسرسي یا ازموینې لپاره کارول کېږي یا پینګ از ا نیټورک یوټیلیټي دیټ یوز ټو ټیسټ ریچیبیلیټي دا دې لپاره کارول کېږي پینګ چې مقابل طرف یا ډیسټینیشن کوم ډیوایس دی آیا دا ریچیبل دی د لاسرسي وړ دی او که نه دا
عموما موږ سره دا د راوند ټریپ ټایم د اندازه کولو لپاره استعمالیږي، مطلب مقابل طرف څومره وخت کې د لاسرسي وړ دی. صحیح ده. دا موږ سره دوه میسج لري چې یو موږ سره آی سی ام پی ایکو ریکویسټ، صحیح ده، دا موږ سره براډکاسټ دی، بل آی سی ام پی ایکو ریپلی میسج دی چې هغه کمانډ چې د پینګ لپاره استعمالیږي نو پینګ به ولیکي او له هغې نه وروسته آی پی ادرس به ولیکي. صحیح ده. بیا هم پینګ، دلته ما پینګ 192.168.1.3 دا موږ سره پی سی 3 ما پینګ کړی، دا موږ سره د ریل ډیوایس یو سکرین شاټ دی. صحیح ده چې دا ما پینګ نو دلته ما سره د آی سی ام پی 15 میسج لیږل کیږي. صحیح ده چې دغه د دې سایز چې دی موږ سره 100 بایټس دی. صحیح ده. او چې دغه آی سی ام پی ایکو میسج لیږل کیږي چاته 192.168.1.3 ته. صحیح ده. دا ما پینګ کړی دی. که لاندې وګورو د دې د سکسس ریټ یا د کامیابۍ فیصدي 80% ده او راوند ټریپ مینیمم ایوریج د دغه چې دی 10/100 دی، مطلب 10 دی. صحیح ده. او همدارس میکزیمم ټایم چې دی نیولی دی هغه 22 ملي سیکنډ دی. خو بیا هم پینګ کې پاتې کېږي، خو دلته موږ سره ویر شارک دی او دا موږ سره د نیټورک یو داسې ټکنالوژي ده چې عموما د پیکټ د کیپچرینګ لپاره کارول کېږي. دا موږ ته داسې ښایي چې په دغه نیټورک کې چې څه شی کېږي نو د دغه ویر شارک کې موږ ته معلومیږي چې دا پیکټ په دې ځای کې دی، دا پیکټ په دې ځای کې دی، دا اپریشن ترسره کوي، دا موږ سره ډیسټینیشن میک ادرس دی، دا موږ سره سورس دی، دا د دې ټایپ دی. نو دا ټول معلومات که غواړې ته وګورې نو په ویر شارک کې کولی شي چې وګورې. صحیح ده. نو دلته وګورئ په دې کالم کې موږ سره ARP ادرس ریزولوشن پروتوکول دی او بل موږ سره آی سی ام پی پروتوکولز دي. صحیح ده. خو دلته موږ هماغه اپریشن ګورو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته یادوري وکړه، په تیر درس کې مې هم درته یادوري کړې ده او په دې کې هم چې دغه ARP اپریشن ګورو چې دغه د سورس نه څنګه کې دغه ARP ریکویسټ څنګه براډکاسټ کیږي، بیا هغې نه اخوا څنګه ARP ریپلی څنګه راځي. صحیح ده. که دلته زه وګورم دا ما سره د پی سی 1 نه ARP ریکویسټ زی چې د دې سورس میک ادرس .0c.2f b0.11 ګورو په پای کې 9000 د تیر میک ادرس هم دا. صحیح ده. خو که دلته زه وګورو د پی سی 1 سورس میک ادرس دلته موږ سره معلوم دی، خو د ډیسټینیشن میک ادرس موږ سره براډکاسټ دی، ځکه دا موږ سره ARP ریکویسټ دی او په ARP ریکویسټ کې موږ سره ډیسټینیشن میک ادرس نه وي معلوم. صحیح ده. او پروتوکول موږ سره ARP دی، خو دلته وایي چې دغه آی پی ادرس کې څه وایي who has 192.168.1.3 till 192.168.1.1 192.168.1.1 یا پی سی 1 وایي چې 192.168.1.3 آی پی ادرس څوک لري، دا پینګینګ کوي. صحیح ده. عموما پینګ دی. خو دلته بیا هغې نه طرف نه دغه دویم رو کې چې تاسو وینئ دا ریپلی ده. سورس میک ادرس هماغه دی خو ډیسټینیشن میک ادرس دلته موږ سره براډکاسټ نه دی. صحیح ده. دلته موږ سره یونیکاسټ دی او معلوم دی د ډیسټینیشن میک ادرس، ځکه دا موږ سره د ARP ریکویسټ دی او پروتوکول موږ سره ARP دی. خو دلته څه وایي 192.168.1.3 is at دغه میک ادرس څه وایي 192.168.1.3 چې دی دا د دغه میک ادرس آی پی ادرس دی. چې دلته بیا د آی سی ام پی ریکویسټ او ریپلی څلور میسیج له هغې نه وروسته شي کله چې دغه میک ادرس څنګه شي فایند شي. که په فکر وکړئ دلته ما سره د سورس آی پی 192.168.1.1 دی، براډکاسټ آی پی ادرس یا ډیسټینیشن آی پی ادرس 192.168.1.1 دی او هغې نه وروسته د ARP څخه وروسته آی سی ام پی میسیج کیږي چې دا عموما موږ سره ریکویسټ دی. صحیح ده. د دې لپاره چې مقابل طرف پوه شي چې 192.168.1.3 ریچیبل دی او که نه، هغه سره کنیکټیویټي شته که نه. که دویم وګورو 192.168.1.3 چې دی موږ سره د سورس دی او .1 چې دی موږ سره براډکاسټ دی چې دا موږ سره ډیسټینیشن دی. د آی سی ام پی ایکو ریپلی ده. ښه میک ادرس ټیبل، که چیرې تاسو غواړئ چې په ریل سویچ کې خپل میک ادرس ټیبل معلوم کړئ د خپل سویچ هغه مخکې تاسو ته یادوري کړې ده، نو شو میک ادرس ټیبل کمانډ په واسطه کولی شي معلوم کړئ. له هغې نه وروسته به تاسو ته دغه ډیټایل معلوم شي چې موږ سره عموما ویلین بای ډیفالټ 1 دی. صحیح ده.
دا چې ویلین څه شی دی نو په دې کله بیا غږیږو. میک ادرس چې دی موږ سره د پی سي 1 میک ادرس .9d00 مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه او د پی سي 3 میک ادرس .3900 دی او دا میک ادرس چې دی موږ سره ډاینامیکلی لرن شوي دي د چی په واسطه د سویچ 1 په واسطه او پی سی 1 چې دی موږ سره په پورټ ګیګا ایترنیټ 0/0 او په پی سی 2 چې دی یا کوم میک ادرس هغه د .3900 میک ادرس هغه په ګیګا ایترنیټ 0/2 پورټ باندې څنګه چې ساين ان شوي دي. راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. دلته بیا هم میک ادرس که دلته وګورئ په تیر ډیاګرام مې تاسو ته اچولی دی او همدغه سکرین شاټ چې ریل سویچ 1 سکرین شاټ دی هم مې تاسو ته اچولی دی. دواړو طرف نه مې تاسو ته اپریشن ترسره کړی دی. ګورئ دلته ما سره د سویچ 1 میک ادرسز دي. صحیح ده. د سویچ 1 میک ادرس چې دی ما سره هلته .9d00 او په ریل کې هم .9d00 او دا موږ سره ډاینامیک لرن شوی دی په دغه ګیګا ایترنیټ 0/0 پورټ په واسطه. همدارس که دویم پی سی 2 میک ادرس په واسطه یا ډیسټینیشن میک ادرس که تاسو وګورئ دا ډاینامیک لرن شوی دی. دا میک ادرس دی 9.00 البته په هر صورت کې صحیح ده او پورټ چې دی څنګه دی په دواړو هغې کې که وګورئ ګیګا ایترنیټ 0/2 دی. نو ډېر معلومات مې تاسو ته په دې هکله درکړه په دې هیله چې د ار په کنسپټ باندې او همدارس د پینګ او آی سی ام پي په کنسپټ باندې مو ذهن خلاص شوی وي. راځو مخکې ځو کلیرینګ د میک ادرس ټیبل. نو راځو اوس لولو چې میک ادرس څنګه کولی شو کلیر کړو. خو یو یادوري مهمه ده هغه میک ادرس چې د سویچ 1 په واسطه لرن شوی دی که چیرې سویچ 1 اپریشن ترسره نه کړي په 15 منټو کې نو هغه د خپل میک ادرس څنګه کې کلیر کوي چې هغې ته څه شی وایي ایجینګ وایي. صحیح ده. نو دلته وګورئ سیو میک ادرس ټیبل. دلته د دې کمانډ په واسطه زه کولی شم چې خپل میک ادرس وګورم او د هغې اړوند معلومات ترلاسه کړم. خو کلیر میک ادرس ټیبل ډاینامیک صحیح ده. د دې په واسطه کولی شم چې زه د دغې کمانډ په واسطه د خپل سویچ 1 میک ادرس څنګه کړم لرې کړم. وبلیکې کلیر میک ادرس ټیبل ډاینامیک به ذکر ورسره ولیکي چې دا عموما ډاینامیکلی څنګه شوی لرن شوی دی. او دلته وګورئ نو کله چې مو دا کمانډ ولیکله نو ستاسو میک ادرس به په دې شکل باندې معلوم شي چې نه پکې میک ادرس ټیبل شته دی او همدارس نه پکې ټایپ شته دی او نه پکې پورټ شته دی. صحیح ده. نو دا کمانډ سره یاد کړئ چې کلیر میک ادرس ټیبل ډاینامیک د دې په واسطه کولی شو چې میک ادرس معلوم کړو. همداسې د سپیسیفیک میک ادرس هم کولی شو چې لرې کړو او د هغې اړوند د انټرفیسس ریلیټ میک ادرس هم په مربوطه کمانډ په واسطه کولی شو چې هغه کلیر کړو. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. ایترنیټ فریم. زه دلته پینګ 192.168.1.3 یو پینګ کوم چې دغه سینډ شوي پینګ سایز 14 بایټ دی. صحیح ده. خو دا زه ریل پی سی 1 کې کوم. که دلته زه وګورم په وایرشار کې همدغه پینګ ته وګورم صحیح ده چې د دغه سینډ شوي پیکټ سایز 14 بایټ دی. صحیح ده. خو که د دې ټایپ ته دلته وګورئ ما زوم کړی دی آی پی ورژن 4 دی او د هغې اړوند د ویلیو د په هیکزاډیسیمل کې که چېرته دغه ویلیو زه بایټ ته واړوم نو دغه سینډ شوي پیکټ سایز 14 بایټ دی. صحیح ده. خو دلته اوس تاسو ته ما مخکې ویل چې دغه پیکټ عموما ټول سایز چې دی هغه 40 بایټ دی. صحیح ده. خو دلته موږ سره سینډ شوی پیکټ 14 بایټ دی د دې سایز. نو دلته څه شی کوي دلته دغه پیکټ له پیډینګ څخه استفاده کوي تر څو د دغه پیکټ سټرکچر څنګه شي برابر شي او 40 څنګه شي بایټه شي. که دلته تاسو د پیډینګ د بایټ ته وګورئ دا موږ سره په چیش کې لیکل شوی دی په هیکزاډیسیمل کې تقریبا 20 صفرونه دي. صحیح ده. چې هر هیکزاډیسیمل ډیجټس چې دی موږ سره 4 بیټس دی. صحیح ده. او 2 هیکزاډیسیمل ډیجټس موږ سره یو ځای کړو نو دا 8 بیټس کېږي. صحیح ده. نو که چیرې دغه صفرونه حساب کړو د دغه صفرونو شمېر موږ سره 10 دانې دی چې حساب ورته وکړو نو 10 بایټ راځي که مو فکر وي. صحیح ده. نو پیډینګ ترسره شو دغه 10 بیټ چې د 14 بیټس سره یو ځای کړو نو د مکمل پیکټ سایز موږ سره برابروي چې هغه 40 دی. نو که وګورو ډیسټینیشن میک ادرس هم موږ سره په دغه ویرچار کې معلوم دی په دغه پینګ کې. صحیح ده. همدارس سورس میک ادرس هم دی ټایپ موږ سره آی پی ورژن 4 دی او د هغې اړوند د ویلیو ده چې په تېر درس کې مې تاسو ته معلومات درکړي دي. صحیح ده. او پیډینګ هم پکې ترسره شوی دی. ښه کویز لره کویز کوېشن نمبر 1 له دې پیغامونو څخه کوم یوې د محلي شبکو ټولو وسیلو ته لیږل کېږي. اول ارپ ریکویسټ، دویم ارپ ریپلی، دریم ایکو آی سی ام پی ایکو ریکویسټ،
څلورم آی سیم په ایکو ریپلی. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره آرپ ریکویسټ دی چې دا موږ سره عموما ټولو شبکو ته یا براډکاسټ کیږي. صحیح ده. کویشن نمبر 2 د آرپ ریکویسټ موخه څه ده؟ اول to find the IP address of a device د دې لپاره چې IP address د device هغه پیدا کا. دویم to find the MAC address of a device د دې لپاره چې د مقابل طرف MAC address پیدا کا. دریم to establish a TCP connection د دې لپاره چې د TCP connection څنګه کړي establish کړي مطلب خلاصي کړي. to assign an IP address د دې لپاره چې IP address assign کړي. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره to find the MAC address of a device مطلب د مقابل طرف د IP address د معلومولو لپاره کارول کیږي. کویشن نمبر 3 د ARP ریکویسټ کوم ډول پیغام دی؟ صحیح ده. اول یونیکاست، دویم ملټیکاست، دریم براډکاست او څلورم انیکاست. نو ویډیو ودروئ او سم جواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره هغه د ARP ریکویسټ چې دی موږ سره دا براډکاست میسج دی. صحیح ده. کویشن نمبر 4 د پینګ کمانډ اصلي موخه څه ده؟ اول to test the speed of network د دې لپاره چې د نتورک سپیډ معلوم کا. دویم to check if a device is reachable د دې لپاره چې د device reachability معلومه کا. دریم to send file over a network د دې لپاره چې یو څه فایلونه د نتورک په تور باندې سند کا. او څلورم to configure network setting د دې لپاره چې په نتورک کې کنفیګریشن تر سره کوي. صحیح ده هغې سیټینګ. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره to check if a device is reachable دا موږ سره د پینګ کمانډ اصلي موخه ده. کویشن نمبر 5 د یو بریالي پینګ جواب څه څرګندونې لري؟ صحیح ده. یا what does a successful ping replay indicate یو سکسسفول یا بریالي پینګ څه موږ ته څرګندوي؟ صحیح ده. اول دا څرګندوي the device is online and reachable. دویم the device is offline. دریم the device has a slow connection وی device چې دی slow connection لري. او څلورم وی device is receiving too many requests وی device زیات ریکویسټ څنګه شو ولیږل شول. صحیح ده. یا device زیات ریکویسټ څنګه کړه ولیږله. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره د device is online and reachable وی device چې دی موږ سره اوس انلاین دی او هغه د لاسرسي وړ دی. نو مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. ډیره مننه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړونده ملګرو سره شیر کړئ تر څو خبر شي چې په ټیک جین یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه فول کورس شروع دی او کولی شئ چې په پښتو ژبه باندې ترې مستفید شئ. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزه لاب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.